السلام علیکم ملګرو، زما نوم شریف الله دی. تاسو ته د HTML، انډراید، سی پلس پلس، جاوا او همداسې نور پروګرامونه د کمپیوټر په پښتو ژبه کې وړاندې کوم. نو زموږ سره اوسئ او زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. نو راځو په دې ویډیو کې موږ څه کوو، د HTML چې کوم ټیبلز دي په هغه باندې خبرې کوو. ټیبلز به تاسو کتلي هم وي، که چېرې نه وي کتلي نو راشئ هلته کې MS Word پروګرام ته د مایکروسافټ ورډ او دې کې چې کوم دا شکل تاسو ته ښکاري دا موږ سره چې دا اوس موږ سره یو ټیبل ده. په دې کې چې کومه ډیټا ده دا اوس په ټیبلر فارم کې ده. که چېرې ډیټا په سمبل فارم کې وي نو دا شانتې تاسو ټیبل بیا ضرورت نه لري. که چېرې تاسو غواړئ چې خپله ډیټا څه وکړئ، په منظم طریقې سره څه وکړئ، هغه ځای پر ځای کړئ په خپل پیج کې، همدارنګه په خپل که هغه پیج موږ سره د پرنټینګ پیج وي، همدارنګه یا سافت فارم کې وي یا د ورډ پیج وي، ویب پیج وي، هر څه کې دا ډیټا اچوئ او دا تاسو غواړئ چې په یو ارینج شکل کې واخلئ نو هغه ټیبل شکل په ټیبل کې اخلئ. لږ ګوره دلته ډیټا وګورئ، فرست نیم شو موږ سره په یو سیل کې شو، دا کومه خانه چې د دې خانې ته سیل وایي او دغه چې کوم شکل ده دا ولاړ چې کوم ده دې ته چې وایي، دې ته موږ سره کالم وایي په د دې ټیبل. چې دا موږ سره مکمل یو ټیبل ده. دې مکمل ټیبل کې دا یو ځای ته چې وایي، د یو ځای ته سیل وایي، دغه مکمل د چې وایي دې ته کالم وایي، دې ته دویم کالم وایي، دې ته دریم کالم او دې چې وایي دې موږ سره چې دا پرته ده دې ته یوه رو وایي او دا موږ سره چې اولنۍ رو ده دا هیډر رو په نوم یادیږي. بیا دویمه رو شوه، دا دریمه رو شوه، دا څلورمه رو شوه، دا پنځمه رو شوه. سمه ده. نو دغه ټیبل جوړول په HTML کې څنګه کېږي، راځو نن موږ دغه باندې کار کوو. څه باندې کار کوو؟ د HTML کې ټیبل جوړونه. موږ وایو چې د ټیبلز allow web developers، څه کوي موږ سره ویب ډیولپرز د ټیبل چې کوم دي دا موږ سره ویب ډیولپرز allow کوي، ویب ډیولپرز ته انیبلیټي ورکوي، ابل کوي to arrange data، چې ډیټا خپل چې کې ارینج کی ترتیب کی په څه باندې، په روز باندې او کالمز باندې. دې څه وایي، دې موږ سره د HTML ټیبل استعمالیږي په HTML کې. HTML tag is used to display the data in a tabular form، یعنی row into column form. HTML tag چې کوم ده ټیبل tag وبخښئ، دا هغه موږ سره څه کوي، دا موږ سره کومه ډیټا چې غواړئ په ټیبلر فارم کې شو کړي، دې لپاره په ټیبل tag استعمالوي په HTML کې. اول خو تاسو وویلې چې HTML ټیبل چې کوم دی allow کوي ویب ډیولپرز چې خپل ډیټا ارینج کړي په کوم فارم کې، په شکل د رو او فارم په شکل کې. صحیح ده. دا د کوم ټیګ په واسطه کېږي، د ټیبل ټیګ په واسطه. ښه، what are tables used in HTML؟ HTML کې موږ سره ټیبل څه دپاره استعمالیږي؟ د هیډر سیکشن جوړېدو دپاره، د نیویګیشن بیرر دپاره، باډي کنټینټ او فوټر سیکشن دپاره. دا موږ متوجه کوو چې هر یو څه معنا لري. تاسو دومره زده کړئ چې په HTML کې کوم ټیبل استعمالیږي، د لیاوټ منیج کول که نه، مثلا ډیټا منیج کول دي، نو دغه موږ سره کوم لیاوټ منیج کوي، لکه هیډر سیکشن شو، لکه نیویګیشن بیرر شو، باډي کنټینټ شو او فوټر سیکشن شو. بل موږ سره د که چیرې د ټیبل نه کار اخلي او ته دغه څیزونه پې باندې چې کې لیاوټ کې منیج کوي، د دې دپاره وایي ریکمنډډ شوی چې کوم ده د مایکروسافټ له خوا نه صحیح ده، یا همدارنګه د HTML ډیولپرز له خوا نه، هغه موږ سره ډیو ټیګ ده. ټیبلز ټیګ، ټیبل چې کوم ټیګونه دي، صحیح ده. ټیګونه خو تاسو په ډېر ښه ډول پېژنئ، که چیرې نه پېژنئ نو مخکې ویډیو ته لاړ شئ او ټیګز باندې کار وکړئ. ټیبل ټیګ ده موږ سره په ټیبل کې، TH ټیګ ده په ټیبل کې، TR ټیګ ده، TD ټیګ ده، کیپشن، کال گروپ، کال، ټي باډي، ټي یا تھیډ ده، ان ټي فوټر ټیګ ده. دا ټول د ټیبل ټیګز دي. د ټیبل کې موږ سره ټیګونه دي، دا ټول موږ په دې ویډیو کې مطالعه کوو. ښه، اول نمبر چې کوم ټاپک ده په دې کې موږ سره چې کوو ډیفاینډ بارډر فار ټیبل. خو دې نه مخکې باید موږ یو ټیبل ډیفاین کړو که نه، چې دا ښه څه په واسطه کېږي. موږ اول تعریف کې ویلي چې د ټیبل ټیګ په واسطه کېږي. نو راځو دلته چې کوو اندې هغه ته راځو. په دا ګوره موږ سره ډیمو ډاټ HTML په نوم ما یو فایل اخیستی. دې نه مخکې چې تاسو په HTML فایل جوړ کړئ، تاسو به څه کوئ، هغې ته به یو نوم ورکوئ، ډاټ HTML شارټکټ په واسطه سیف کړئ. هلکې ورته ولیکئ HTML چې کله ولیکئ انټر زه پریس کړم، دا مکمل سټرکچر یې ما سره راځي. ګوره دا موږ سره چې شو ډاکومنټ چې کوم ټایپ د هغه HTML ده. د ډاکومنټ ټایپ موږ ته دا ښیي چې کوم ورژن د HTML استعمالوي. اوس چې کوم ورژن استعمالېږي هغه HTML5 دی، صحیح ده. نو دا موږ سره ډاکومنټ ټایپ دلته کې وپېژندل شو. بیا موږ سره HTML ټیګ شروع کېږي، په دې ځای باندې ختمېږي. دا موږ سره شروعات شو، دا موږ سره ختمېدنه شوه. یا همدارنګه سټاپ چې کوم ټیګ ده یا end ټیګ ده، سټارټ ټیګ وایي، دې ته موږ سره end ټیګ وایي. دا بیا هیډینګ ټیګ سټارټ شو. د HTML ترمنځ دوه ټیګونه اخیستل کېږي، یو هیډینګ ده او بل موږ سره باډي ده. او دې هیډینګ ترمنځ چې کې میټا ډیټا چې کوم ده هغه کریکټر سیټ ده. دا بیا موږ خیر دا نه دي مطالعه کړي اوس تر اوسه پورې، خو میټا ډیټا موږ په تعریف کړی ده او مطالعه کړې هم ده. تاسو هلته ورشئ او میټا ډیټا ریویژن کوي، صحیح ده. بیا موږ سره ټایټل موږ سره چې اخیستلی، ټایټل چې کوم دلته کې موږ سره ښکاره کېږي، د کوم ویب پیج چې جوړئ یا ویب سایټ چې جوړئ، هر څه جوړئ، دلته کې ورته څه ولیکئ، دلته کې ورته ولیکئ څه شی چې زموږ نن کوم ټاپک ده HTML ټیبلز،
صحیح شو کنه کنټرول اس کوم او د ځین راځم چې کوم ریزلټ ګورم دا به زه کلوز کوم دلته کې به راشم څه شي ته اوس موږ سره چې ډیمو په نوم جوړ کړو کنه فایل نو دا به راشم چې کوم اوپن ویت فایرفاکس په کومه چې دا موږ سره دا ډیسپلی شو کی ناٹ ناو ګورم موږ سره چې شو ټیبل ټایټل لاره HTML ټیبل دا اوس موږ سره یو پیج جوړ شي راځم د کې فردر کار کوم څه کوم ټیبل جوړوم دلته کې به راشم څه به ورته لیکم ټیبل بل د کې هډینګ کې نه جوړای ښه ټیبل بس کې جوړوي ټیبل بل د کې باډي کې جوړوي دلته کې باډي ته راځم دلته کې څه ورته لیکم دلته کې ورته لیکم څه شی دی HTML ټیبل لیکم کنه HTML ټیبل چې کوم دا ټیبل ټاګ واسطه انټر پریس کې چې دا ټاګ موږ سره جوړ شي دا اوس موږ سره چې شو دا موږ سره HTML ټیبل شو دې ټیبل کې چې کوم دې ټیبل کې موږ سره څه سيزونه پکاريږي اول نمبر خو موږ سره چې کې د ټیبل رو موږ سره پکار راځي څه شو ټیبل رو د ټیبل رو کې اوس څه اخلي ټیبل هډینګ اخلم چې اخلم د ټیبل هډینګ TH په واسطه لیکل کیږي د ټیبل هډر چې کوم یو ده ټیبل هډر کې چې راشم ورډ د خپل ګور د موږ سره دا برخه جوړوم دا د هډر برخه ده صحیح شو نو راځم چې ورته لیکم دلته کې ورته لیکم چې ټیبل هډر او ټیبل هډر کې څه اخلم TH په منځ کې اخلم زه ورته لیکم چې فرست نیم صحیح شو کنه فرست انډرسکور نیم ورته واخله که اخلي واخله کنه اخلي ماخله بیا چې کوم یو بل هډر هم اخلم ورته لیکم څه شي چې فرست نیم دلته کې ورته لیکم چې لاست نیم لاست انډرسکور او دلته کې نیم لیکم او بیا یو بل هډر هم اخلم ټیبل هډر چې کوم سیل ده دې سیل کې چې ورته اخلم دې سیل کې ورته اخلم چې فرست نیم لاست نیم او ایج اخلم دا شانتي کنټرول اس سیف کوم او د ځنه چې کوم د دې کې ریلوډ کوم چې ترغه خپل ریزلټ وګورم دا ګورم سره ټیبل جوړ کنه فرست نیم یو سیل شو لاست نیم بل سیل شو او ایج موږ سره بل سیل شو خو دې ټیبل کې موږ سره بارډرز نه دی راغلي هغه بارډرز هم راوستل غواړو هغه بارډر چې کله راوستل غواړي راوړي نو دلته کې بس ورته لیکي سمپل ورته لیکي بارډر کې ورته دلته اندازه واخله ورته یو اندازه په اندازه بارډر واخله کنټرول اس میکړل دلته کې راځم چې کوم دا ریلوډ کوم دا ګورم سره بارډر جوړ شو خو دا بارډر موږ سره اوس پورې جوړ نه دي خیر اوس دا ډبل بارډر حساب کړئ صحیح دا صرف جوړ شول دلته کې ورڅ اخلم یو بل رو هم اخلم ټیبل رو چې کوم اوس دغه فرست نیم په وخت دا اوس موږ سره هډینګ ده چې دا اوس موږ سره هډر ده کنه اوس موږ سره سمپل ډیټا پکاريږي نو سمپل ډیټا د لپاره تاسو لیکي یو بل ټاګ استعماليږي چې د ټیبل ډی په نوم استعماليږي ټیبل ډیټا سمپل ډیټا فرست نیم اوس موږ سره لیکم بلال احمد شو کنه بلال احمد دا شانتي یا انډرسکور احمد دا بلال احمد بیا د سوري کوم لاست نیم ټیبل ډیټا کې ورسوري کوم لاست نیم فور ایگزامپل لیکم چې رحیم زوی دا شانتي بلال احمد رحیم زوی شو کنه نو دغه ایج لیکم ټي ډي ایج موږ سره څومره ده فور ایگزامپل زدي 18 شو دا کنټرول اس او د ځنې چې کومه کنټرول ار ریزلټ ګورم دا ګورم سره فرست نیم هډر شو دا ګوره بولډ شکل کې راغلی دا او دا سمپل شکل کې چې ټیبل ډیټا ده دا ټیبل هډر ده دا ټیبل ډیټا شو په کوم سل کې د لیسن لاندې ولې ځکه چې اندې لاندې مې اخیسته کنه ټیبل ډیټا دا یو رو شو اول رو شو چې کوم ټیبل هډینګ مې پکې اخیستی دا دویم رو شو کوم سره ټیبل ډیټا پکې پراته ده زه به سو کوم زبر شم دلته کې یو کار وکم زه به دا مو پن کم او دا به مو پن کم دا به زه رائټ سایډ ته وسم او دا به سو کوم دا به زه لیفټ سایډ ته دلته کې څه چې لیکم دلته کې به زه ریزلټ ګورم صحیح ده نو دا موږ سره چې دا موږ سره اوس د ټیبل ډیټا شو راځم بیا خپل نوٹ ته نوٹ کې چې ورته نوٹ کې راځم دلته کې په څه باندې کار کوم ټیبل ټیکس باندې خو پوه شوي دلته کې راځم ډیفاین بارډرز فار ټیبلز اوس دا بارډر ډیفاین کول خو تاسو پوه شوي په اول باندې چې کوم سره HTML استعمالېږي د بارډر اټریبیوټ کوم استعمالېږي دلته کې ټیبل تر ټیبل نو وروسته بل کې څه کې اندې بریکټ کوم ټیبل اول نه سٹارټ ټیګ ده د دې ترمنځ اول به د بارډر دا کوم نوم چې کوم دا څه شي اخلي د ټیبل لپاره د اټریبیوټ نیم به ولیکي از ایکوال ټو بیا به د ویلیو ورته واچي ویلیو چې څومره اچي کچېر دلته کې دوه کوم کنټرول اس می پریس کاو دلته کې دا ریټرن کوم دا ګورم سره دوه په اندازه شي اندازې ته ولای هم شي موږ سره کچېر فور ایگزامپل 15 می ولیکه کنټرول اس می کاو دي ځنه ګوره دا موږ سره سایز زیاتیږي دلته کې بهتره چې موږ یو واخلو او دي ځنه چې کوم کنټرول اس او دا څه کوم ریلوډ کوم پیج صحیح شو اوس موږ سره چې دا د CSS په واسطه هم کولای CSS هغه پروګرام دی چې موږ سره د HTML ټیبلز وی هر څه وي دلته چې څه شي ډیفاین کوي د لپاره چې کوم سټایل برابرې په هډینګ د هډینګ کې موږ سره یو سټایل اخلو هغه سټایل برابرول د څه نه کېږي د HTML CSS پروګرام په واسطه کېږي دلته کې ورته ولیکه د CSS نه کچېر کار اخلي د بارډرز په هغه باندې دلته کې ورته لیکه څه شي دلته کې ترشه سټایل ټاګ واخله څه واخله سټایل ټاګ دا موږ سره چې انټر پریس کا دا اوس موږ سره چې سټایل ټاګ جوړ شي دلته کې چې یو کله کلیک کا او کلیک نو ستل کې انټر پریس کا صحیح شو دا ګوره سټایل ټاګ جوړ شي په سټایل ټاګ کې دنه نه ورته وای د څه لپاره سټایل جوړای زه ټایم د ټیبل لپاره کوم سټایل جوړای د ګول TBLE او د کې سټایل جوړم د بریکټ باندې شروع کیږي او د بریکټ باندې ختميږي دا سټایل چې کله ټیبل لپاره سره جوړای صحیح د ټیبل لپاره کوم سټایل جوړای بارډر جوړوم کنه
دلته کې به څه وکړم دا بارډر به دې ځای نه ختم کړم چې کوم د HTML له لارې شوي وو دلته کې به څه له لارې واخلم CSS له لارې بارډر ورته جوړم دلته کې ورته لیکه څه شی بارډر کې څه ورته لیکي زه بارډر کې ورته لیکم چې یو اوس دلته کې یو صرف مه لیکه دلته کې PX ولیکه چې پکسل شي او دا کوم کلر ورکړي زه ورته وایم چې شی کا سالډ څه وکړه سالډ بلیک ورته واخله کلر یې کنټرول S کا او دې ځای نه چې کا کنټرول R پرېس کا دا شانتي شو اوس دلته کې موږ سره چې کېږي موږ سره صرف د منځ کې هغه نشته بارډرز نشته خو خیر دا به انشاءالله کره جوړ شي نو تاسو دا CSS پاتې شو او مخکې د HTML پاسته شوی و زه به CSS چې کوم دا بارډر سټایل ده دا به زه دې ځای نه ختم کړم او دلته کې به څه راشم دلته کې به زه ورته ولیکم څه شی دلته کې ورته ولیکم چې بارډرز او بارډر کې څومره اخلي یو پکسل شو وبخښئ یو کنټرول S او دلته کې کنټرول R پرېس کا نو دا بارډر جوړ شو ښه بیا موږ سره چې ده بیا موږ سره د کولاپس بارډر څه کار کوي هغه کوم بارډر چې دی وره دا بارډر دا موږ سره دوه ګونی بارډر دوه قسم دي مطلب دوه شکلونه لري بارډر د یو نه زیات بارډر دي زه غواړم چې دا څه وکړم ټو collapse multiple borders into one کچېرې د کولاپس کوي بارډر دوه بارډر څه کوي په یو بارډر چینج کوي نو دې لپاره د کولاپس بارډر پراپرټي استعمال کا د څه بارډر د کولاپس بارډر لکه راشه HTML ته HTML کې ټیبل ډیټا چې کوم دا ټیبل ډیټا تر څنګ کنه د ټیبل چې کوم څه دی ټیبل موږ هیډر ډیفاین کړو کنه دې لپاره هم سټایل برابرم او بل موږ سره د ټیبل ډیټا صحیح شو د درې وړ لپاره دلته کې ورڅ ولیکل دلته کې ورته ولیکل چې څه شي بارډر څه شي بارډر کولاپس بارډر کنه کولاپس بارډر دا ګوره بارډر کولاپس او د دې موږ سره یو پراپرټي دا ویلیو دا کولاپس په سره کنټرول S او د ځنه ریلود کا سمپل یو بارډر شو ا دوه بارډر هغه ختم کړی اګه شیر فار ایگزامپل دا بارډر اټریبیوټ ال داخلي اوس واخله دا دې نه چې ختم کا او دې کې چې ورته لکه ورته چې بارډر دا شانتي وبخښئ بارډر وبخښئ کنټرول څه دې ځنه چې کوم دا دې ځنه ختم کوم لکه وسولي کوم بارډر کې ورته لیکه بارډر کې ضرورت نه چې بارډر انټر پریس کا دلته کې ورته لیکه چې یو پکسل بارډر او کم کلر ورته کوم سالډ کم کلر ورته چهار کلر ورته کوي ضرورت هم څه لیکم چې ریډ ګورکا ریډ ډارک ریډ هر څه ډارک ریډ واخله کنټرول اس کا او دې ځنه چې کنټرول ار بارډر چینج شول چې ډارک ریډ ناخله د سره ولیکه چې ګری انټر پریس کا کنټرول اس او دې ځنه انټر پریس کا ریلود کا دا ګوره ګری شو نو دا موږ سره چې شو دا موږ سره د بارډر او د بارډر کولاپس پراپرټي شو پس کې په د CSS لارې ټیبل ته دا موږ سره سټایل نشول کنه ټیبل لپاره ټیبل هیډر لپاره ټیبل ډیټا لپاره ها د دې وروسته چې کوم څه موږ سره په کار راځي هغه موږ سره چې دا د HTML ټیبل د سیل پیډینګ څه ته وایي د ګوره پیډینګ اول تاسو پیژنئ د سیل پیډینګ سیل خو پیژنئ کنه دې یو سیل وایي دې ته بل سیل وایي دې ته بل سیل وایي د دې پیډینګ څه ته وایي پیډینګ اصلا کې پیژنئ د سپیس بټوین کنټینټ ان اټس بارډر دغه کوم بارډر چې ګوره داسې لکه نه دای بارډر شو څلور خواته د دې چې کوم کنټینټ دی د دې نه چې کوم بارډر څومره لري راځي او نږدې کیږي د دې څه وایي دې ته پیډینګ وایي او دا پیډینګ دوه طریقو سره کیږي د HTML پیډینګ په واسطه سیل پیډینګ او بل موږ سره CSS کې صرف پیډینګ استعمالېږي CSS کې چیرې پیډینګ ورکړل د ورسو لیکل صرف ورته ولیکي چې پیډینګ او پیډینګ څه ورته یې ضرورت شي 8 پکسل سو 8 پکسل پیډینګ ورته واخله PX کنټرول S کا او د ځنه چې کا دا ریلود کا پیډینګ شو کچېر دا پیډینګ څه کوي دا پیډینګ د HTML ټیبل کې ډیفاین کوي ولکه صرف راشه د ټیبل کې ورته وایي چې شي سیل پیډینګ او سیل پیډینګ کې څه ورته وایي ته ورته واخله کنټرول S کا او د ځنه چې کا دا ریلود کا فرق پکې نشته کنه کچېر فرق کې چول غواړي دا زیات کړه لس اندازه کا کنټرول S کا او د ځنه راشه دا ریلود کا زیات شو کنه نو دلته د HTML پوسټ هم کولای شي او دلته د CSS پوسټ هم کولای شي دا ختم کړي او دلته راشي څه ورته وایي دلته ورته وایي څه شي دلته ورته وایي چې صرف پیډینګ دلته سیلف پیډینګ و دلته صرف پیډینګ دا پیډینګ ورته واخله ضرورت هم چې 8 پکسل کا کنټرول S کا او د ځنه کنټرول R کا ریلود 8 پکسل خو زیات د ضرورت هم چې دا موږ سره اصلا کې شپږ پکسل کا کنټرول S او د ځنه کنټرول R کوم لیکنه چې دا د لیکنې نه چې کوم د کنټینټ دی هغه لګ لري شو یا چې کوم او بالکل سپیسینګ د کنټینټ او د لیکلو ترمنځ لیکلو او همدارنګه تفصیلون بارډر ترمنځ شو نو دا سیل پیډینګ وي ا دې نوست چې موږ سره د هغه د HTML ویټ ته چې شي دا ویټ ته CSS پوسټ هم ویټ اخیستل شي ټیبل ته او د HTML پوسټ هم ویټ څه ته وی ګوره کچې زرا شم دلته کې ورډ پیج شي ورته ګوره دلته کې یو ټیبل انسرټ کول غواړم دینه لاندې دیزي ده صحیح شو دیزي کې د اوس موږ سره ګوره پیج څومره ده مارجن دیزي نه نیولې مارجن ګوره ته دیزي پورې ده دیزي نه تر کوم ځای پورې تر دیزي پورې مارجن ده موږ سره نو زه غواړم چې کوم یو ټیبل انسرټ کوم چې موږ سره د مکمل 100% ایریا ونیسي لکه انسرټ تر انسرټ کې چې کوم زه مثلا دا شانتي
تاسو موږ سره څه شو 1 2 3 4 5 شپږ کالم شوي او دا موږ سره مکمل 100% نیولې ده دلته موږ سره 3 کالم دي دا هم موږ سره 100% نیولې خو بعضې کالم چی دي بعضې کالم موږ سره سپیسیفیک ویډ هم لري لکه راځم چک کوم ضرورت هم انسرټ ټیبل انسرټ کې چی کوم ارټیفیټ کنټینټ یا ارټیفیټ وینډو ارټیفیټ کنټینټ نه لکه زګور سایز ورکوم کا ضرورت هم 0.5 انچه څو کا ضرورت هم 15 کالم دي او 2 روګانې دي اوکې کلیک کوم ګور دا سایز شو و زمونږ ټیبل چې دا دومره سایز دی کنه د 100% نه لري دلته کې سایز زیاتولای هم شو ویډ نو ته راشه دلته کې سمپل چې ته راشه دلته کې ورته وایه خپل ټیبل کې HTML په واسطه دلته کې ورته ولیکه چې سټایل ورته ولیکه سټایل کې ورته ولیکه ویډ څه ورته واخله دلته کې ویډ واخله او ویډ کې څومره ویډ واخله ضرورت هم چې 100% واخله کنټرول اس او د ځنې چیک دا ریلوډ کا اوس ګوره موږ سره مکمل پیج شو کنه دا موږ سره چې شو مکمل پیج شو مکمل چې څومره دا انداز سبا غټه ګوره دا شانتي دا مکمل پیج نیسی اوس که چیرې فور ایگزامپل دغه ویډ بهر د دې هغه نه اخلي د HTML نه د HTML د CSS په واسطه هم کولی شي لکه راشي څه ورته وایي څه شی ورته وایي لکه ورته وایي چې ویډ او دا ویډ د څه ترمنځ راځي ګوره خپل سټایل ده کنه د سټایل کې موږ سره د ټیبل هیډینګ او ټیبل ډیټا لپاره څه کوي دا ویډ برابروي ویډ څومره برابروي ضرورت هم چې 100 پکسل PX کنټرول S او د ځینې چیک کنټرول R صحیح شو دا موږ سره ویډ راځي 100% ویډ د ټیبل لپاره ویډ چې کوم ده زه به څه وکړم دا به زه دې نه ختم کړم دا به ټیبل به زه دوباره سټارټ وکړم دلته کې ورته ولیکم څه شی ویډ لږ څه ورته واخله 100 پکسل کنټرول S او د ځینې چیکه کنټرول R دا ولې کار نه کوي ځکه چې دلته کې موږ سره چې PX مې لیکلی پکسل مې لیکلی دلته کې زه پرسنټیج واخلم کنټرول S او دا به ریلوډ کړم 100% شو صحیح شو نو دا موږ سره 100% شو دلته کې به څه واخلئ دا موږ سره د HTML ویډ شو باقی د HTML ټیبل ښه کالم سپین او رو سپین څه ته وایي ګوره که چیرې موږ سره دوه کالم غواړي ګوره اوس موږ سره فور ایگزامپل داسې وي که نه که چیرې زه راشم دې کوډ کې زه تغییر راوړم دا به زه چک کوم دا ډیټا به زه دې ځای نه ختمه کوم صحیح ده څه به وکړم دا ډیټا به دې ځای نه ختمه کوم که چیرې ما سره داسې وي ګوره ټیبل رو وي اوله رو کې موږ سره څه لیکلي وي اوله رو کې ما لیکلي وي د ټیبل یو هیډر مې اخیستی وي سیل دې سیل کې ما چې لیکل دې سیل کې که چیرې ما لیکلي وي چې نیم صحیح شو او دې بل سیل کې ما لیکلی وي چې څه شی مثلا دا هم ټیبل هیډر ده دې کې لیکم چې موږ سره څه شی ده موږ سره موبایل نمبر شو موبایل نمبر داسې هم لیکلی موبایل نمبر او داسې هم لیکلی چې NO ډاټ موبایل نمبر کنټرول اس کا او د ځینې چیک ریلوډ کا دا موږ سره داسې سیلونه راځي او دې لاندې که چیرې زه یو بل رو واخلم ټیبل رو او دې کې زه اوله چیک کوم یو ډیټا ټیبل ډیټا واخلم سمپل ډیټا دې کې زه ورته نیم لیکم فور ایگزامپل بلال شو صحیح شو کنه اوس دې بلال د چیک کوم زه ټیبل ډیټا یو بل اخلم دلته موبایل نمبر ورته ورکوم زه مثلا لیکم 0300 او 50 او 490 دا موبایل نمبر شي کنټرول اس مې کول دا مې رن اوس دا خو موږ سره صحیح راغی دا موږ سره بالکل صحیح ده که چیرې دا نمبر موږ سره دوه شي موږ سره څه شي نمبر 2 زه ورکوم بل څه ورکوم زه که چیرې راغلم دلته کې بلې رو ته TR ورته لیکم TR کې ورته لیکم دا نمبر یو ټیبل ډیټا اخلم او دې کې نمبر زه ورته بل نمبر ورکوم مثلا دا یو شو کنټرول اس صحیح شو کنټرول اس مې کاوه ځینې دا ریلوډ کوم اوس دا موږ سره ګوره د بلال لاندې دا نمبر راغی نو زه خو داسې نه غواړم نیم خو دلته شو که نه د موبایل نمبر ته به یې څه راشي دغه کوم نوم مو غلط ځای کې واخیسته ښه نوم خو صحیح راغلی اوس دغه کوم موبایل نمبر چې ده دا به یې څه وکړي دغه کوم موبایل نمبر چې دا باید 2 سیلونه شي خو دا اصلا کې دا ډیټا موږ غلطه کړه ډیټا باید زه چینج کړم بیرته دغه رو چې کوم ده دا رو زموږ نه ده پکاره دا به زه چک کوم دا ډیټا به زه واخلم کنټرول ایکس به یې کړم دغلته به یې پیسټ کړم که نه باندې یو رو کې زموږ پکاره ده ټوله ډیټا او دا رو چې کوم دا رو به زه دې ځای نه ختمه کړم کنټرول اس به یې کړم کنټرول اس نه وروسته دا به زه ریفریش کړم ګوره اوس موږ سره چې نیم شو او دلته کې بلال شو موبایل نمبر خو دا شو خو دا موبایل نمبر موږ سره باید د دواړه سیلونه ونیسي دا دواړه کالم باید ونیسي نو د دواړو کالم چې کوم د دواړو کالم نه یو کالم جوړول او دغه کم هیډینګ چې دا دواړو کې راوړل نو دې لپاره به څه کوي دلته کې به راځي سمپل به کوم ځای ته راځي دلته کې کوم موبایل نمبر ده د ټیبل هیډینګ دلته کې یو اټریبیوټ ده کوم اټریبیوټ ده دلته کې کالم سپین په نوم اټریبیوټ ده د اټریبیوټ کې څه ورته ورکوم زه دوه کالم کې دا په یو کالم باندې چینج کړه او دا موبایل نمبر چې کوم ده دا پکې سنټر ته راوړه کنټرول اس دلته کې ریلوډ کا دا څه وشول ګوره نیم شو بلال موبایل نمبر اوس موږ سره یو نمبر شو دا دویم نمبر شو تاسو مخکې ډیټا اچوئ که نه پکې سمپل شو اوس دا صحیح ده اوس دغه ډیټا چې دا ډیټا زه کنټرول سی او د ځای کې چې کنټرول وی پیسټ کړه بلال به زه څه کړم نوم یې چینج کړه نوم یې چې چینج کړه موږ سره یوسف شو څه شو یوسف کنټرول اس او د ځای نه چې کنټرول آر یوسف لپاره هم دوه نمبر شو دا ډیټا چې مخکې وړلی شي اوس چې څومره مخکې وړي دا ډیټا وړه دا شانتي کنټرول اس او د ځای نه ریلوډ کړه صحیح شو
نو دا اوس موږ سره کالم سپین شو، دوه کالم په یو کالم باندې چینج شو او هډینګ پکې اډ شو. که چیرې موږ سره روګانې موږ سره دوه روګانې یو شانتي وي نو بیا به څه کوي؟ لکه څنګه؟ لکه دا موږ سره چې شو اوس نیم خو شو که نه؟ نیم کې اوس ګوره ډایرکټ دلته کې نیم ورکوم. څه کوم؟ ډایرکټ نیم ورکوم. زه به دا کالم سپین هم دې ځای نه چې کوم دا به دې ځای نه ختم کړم دا شانتي. زه دلته کې موږ سره رو بای رو هغه اخلم. صحیح ده. زه به څه وکړم دغه هیډینګ چې کوم دا دویم هیډینګ دا به زه کنټرول ایکس کړم. دلته کې به زه ورته څه ولیکم؟ دلته کې به زه ورته ټیبل ډیټا واخلم. څه به واخلم؟ ټیبل ډیټا. نیم فار ایگزامپل زه ورته چې کوم بیا هم بلال احمد شو دا شانتي. بلال احمد دې نوم شو. دلته کې اوس څه کوم؟ دلته کې انټر پریس کوم. دلته کې لیکم چې ټیبل رو شو. ټیبل رو کې اوس اول نمبر چې کوم دا ټیبل هیډینګ اخلم. ټیبل هیډینګ چې ورته کوم؟ زه ورته کوم موبایل نمبر ډاټ. زه دلته کې څه ورته کوم؟ موبایل نمبر ټیبل ډیټا اخلم. موبایل نمبر اول چې کوم نمبر ده هغه 0300 ده 50 او 302 شو. صحیح شو اول نمبر. او دویم نمبر چې کوم؟ دویم نمبر په یو بل رو کې اخلم. صحیح ده. ټیبل رو او ټیبل رو کې څه ورته اخلم؟ ټیبل ډیټا. ټیبل رو کې ډیټا کې څه کوم؟ زه ورته چې 0300 10 450. څه وکړم؟ کنټرول اس کوم دې ځای نه ریلوډ کوم. دا ګوره اوس موږ سره چې شو نیم خو شو. اوس دلته کې بلال احمد شو. نیم بلال احمد. موبایل نمبر یې دا یو شو. اوس دا موږ سره بای رو روان ده که نه؟ دا رو باید چې وي؟ دا سل چې وي دا به دلته کې وي او دا دواړه روګانې موږ سره یو ځای باید وي. دا اولني کالم کې دا دوه روګانې چې کوم دي کومه رو؟ اوله دویمه رو او دا دریمه رو باید یو ځای وي. او د رو چې کوم دویم کالم دي دویم کالم دې کې باید څه وي؟ دا نمبر باید د دویم کالم کې وي. نو دې لپاره څه کوي؟ سمپل دلته کې راشه دا موبایل نمبر چې کوم ده دې کې ته رو سپین ورته ولیکه. اوس روګانې سپین کوم که نه؟ دوه روګانې دي په یو رو باندې چینج کړه. څه وکړه؟ دا دې ځای نه ریلوډ کړه. اوس دا ډیټا چې دا ډیټا دې ځای نه کاپي کوه او کنټرول اس کنټرول سی او دلته کې پیسټ کوه. سمپل شو. بس دا شانتي کار کوي. نو دا موږ سره چې دا موږ سره رو سپین او کالم سپین شو. بیا راځم چې خپل نوٹ ته او نوٹ کې ګورم چې موږ سره څه شی پاتې شو. ښه لاست نمبر موږ سره چې د HTML ټیبل وذ کیپشن شو. HTML چې ده ټیبل وذ کیپشن شو او بل ایون او آرټ سیلز سټایل کول دي. HTML ټیبل وذ کیپشن که چیرې کیپشن HTML ټیبل ته ورکړئ نو ټیبل ټیګ نه لاندې به ورته ورکړئ. لکه عنوان چې کوم د ټیبل لپاره ده د ټیبل نه لاندې به چې کوي دلته کې به دا ټیګ ډیفاین کوي. دې ټیګ ته به چې ورته کیپشن به ورته لیکي. کیپشن کې چې هر څه ورته لیکي. دلته کې ورته ولیکئ چې موږ سره چې مثلا student name and mobile numbers یا نمبر. کنټرول اس او د ځنې چې کا دا ریلوډ کا. دا اوس موږ سره چې دا موږ سره یو کیپشن شو. بیا موږ سره چې په کار ده مثلا که چیرې زه غواړم چې موږ څه وکړم دا ټیبل زه چینج کوم. ښه ټیبل څه کوم؟ د ځای نه چینج کوم. ټیبل بل شانته جوړم. کنټرول اس د ځای راځم چې کوم ټیبل به زه تیار جوړ کوم. بیا به دا ویډیو ریزوم چې شو دا زموږ ډیټا شوه. سټوډنټ ریکارډز دي فرست نیم لاست نیم هیډینګ دي او ټیبل ډیټا موږ سره چې ده اوس د اول فرست نیم لاندې بلال شو. بیا موږ سره یوسف شو. فرست نیم ابوبکر شو او سلمان شو. لاست نیم چې کوم د دوی دی موږ سره احمد شو ناصری شو خان شو او وردک شو. او د دې چې کوم مارکس دي څومره مارکس 70 دي یو 60 دي یو موږ سره 42 دي یو موږ سره 62 شو. نو دا ډیټا ته څه کوئ؟ کنټرول اس او د ځای نه چې کوم ریلوډ کوم دا ډیټا. ګوره دا ډیټا موږ سره باندې څه شوه؟ ډیټا موږ سره چینج شوه. سټوډنټ ریکارډز دي څه شي دي موږ سره؟ سټوډنټ ریکارډ دا موږ سره کیپشن شو. کیپشن لاندې موږ سره چې یو ټیبل جوړ شو. ټیبل کې موږ سره فرست نیم شو موږ سره لاست نیم شو او همدارنګه موږ سره مارکس شول. صحیح ده. دلته کې راځم که چیرې فار ایگزامپل زه غواړم چې اولنی چې کوم دا ټیبل هیډینګ د دې لپاره سټایل جوړم نو زه به څه کوم؟ دلته کې د سی اس اس لري دا کېږي. ښه دلته کې ورته ولیکه دلته کې ورته ولیکه څه شی؟ دلته کې ورته ولیکه ټیبل ته به یو آی ډي ورکړئ. ټیبل ته آی ډي څنګه ورکړئ؟ دلته کې ټیبل ده که نه ټیبل دلته کې ورته ولیکه دلته کې ورته ولیکه آی ډي. آی ډي کې چې هر څه نوم ورته کې ورکړئ. دلته کې ورته ولیکه الټر یا ټیبل آی ډي ورته ولیکه چې الټرنیټیو هر څه هغه چې ورکړئ نوم ورکړئ. دلته کې ورته ولیکه دلته کې ټیبل او دلته کې نمبر ساين کې هغه آی ډي ورته راواخله. ټیبل هیډینګ ده کنه. اوس ټیبل هیډینګ کې موږ سره چې زور دیم کلر دی موږ سره چې وي کلر د کم لیکلو چې کم کلر ده هغه د موږ سره وایټ وي. صحیح شو. او موږ سره د کم بیک ګراوند کلر چې کوم د دې سیلونو ده بیک ګراوند کلر چې کوم ده صحیح ده د دې موږ سره بیک ګراوند کلر چې وي هغه د بلیک. کنټرول اس او د ځنې چې دا ریلوډ کا. فرست نیم لاست نیم او مارکس. اوس که چیرې زه غواړم اډ او ایون چې کوم سیلونه دي هغه رنګینه کم. مثلا ګوره زه راځم دلته کې ایون سیلونو لپاره چې کې بیا به ټیبل واخلې. ټیبل کې نمبر سین دلته کې ولیکي الټر کې اوس دلته کې موږ سره یو ټیبل رو اوله ټیبل رو اوس کومه ټیبل رو په کار ده؟ سیم انت چایلډ تر ان چایلډ پورې موږ سره ځه چې څومره چایلډونه دي د ټیبل روګانو د کوم روګانو د ایون روګانو څه کو دې ته سټایل ورکوه چې هر سټایل ورکوي. اوس دلته کې سټایل ورته چیک ډیفاین کا. زه به دا یو څه مخکې وسم. اوس دلته کې سټایل کوم ورکوي؟ صورت بیک ګراوند کلر چینج کوم. بیک ګراوند کلر څه چینج کوم؟ ګری ده. کنټرول سی کنټرول اس دا ریلوډ کا. دا وګورئ موږ سره
چې کوم ایون سیلونه دي تر څه پورې تر ان چایلډ پورې ټیبل روګان دي کنه ټیبل روګان تر ان چایلډ پورې خو کوم چایلډ ایونز چایلډ د کوم ټیبل د دې الټر په نوم چې آی ډي ورکړل شوی ده دې ته څه کوو بیک ګراوند کلر چینج کوه ګرې صرف د ایون سیلز لپاره د ایون روګان لپاره که چیرې داسې شانتي نه کوې ته څه وکړه دلته کې اوس هغه خو دې چینج کړو ته هر څه اوس کولی شې دلته کې ورڅه ورته ولیکل دلته کې ورته ولیکه موږ سره ټیبل اوس موږ سره د نمبر ساين دلته کې ورته څه ولیکل دلته کې ورته ولیکه الټر دلته کې ټي آر او ټي آر کې موږ سره ان ټي آر فل کالن یا کالن ان چایلډ کې موږ سره اوس کوم کلر هغه ته کلر ورکول دی آرټ ته انټر پریس کا انټر نو څه ورته بیک ګراوند کلر ورته وای او نمبر ساين ای دا موږ سره د ایچ ټی ام ال کلرز تاسو سرچ کړئ کلرز راځي دا ریلوډ کا واپس دا اوس موږ سره چینج شو کنه سټایل یا کچېره اوس دا چې کوم دا څه کوم دلته کې زه ورته لیکم چې مثلا وایټ کنټرول اس او د ځنه ریلوډ کوم دا ګورم سره کلر چینج دي کنه د آرټ دا موږ سره آرټ سیلونه دي ګوره آرټ شو اول نمبر دریم نمبر هم آرټ ده او پنځم نمبر هم آرټ ده یا تاق ده دا جفت سیلونه دي روګانې دي جفت روګانو لپاره سپین کلر شو سپین کلر نه ورکې بل کلر هم ورکه موږ سره فار ایگزامپل یلو شو دا ګوره یا سایان شو سایان دا شانتي کنټرول اس او د ځنه ریلوډ کړه خو سایان به بس کاری دا موږ سره چې صرف تاسو ډسپلی لپاره دا موږ سره جوړ شو صحیح شو دې لپاره ډارک ورکړئ ډارک ګری کنټرول اس او د ځنه چې دا ریلوډ کړه نو څومره ښایسته ټیبل جوړ شو دا موږ سره ټیبل جوړول د څه لپاره دا موږ سره ټیبل جوړول سټایلز ول د ایسیسس لاره د ټیبل د اډ ایون او همدارنګه د ټیبل هیډینګز لپاره ټیبل هیډینګ او ټیبل رو د تر ان چایلډ پورې باید لړ شي ایون سیلز کې ایون روز کې ټیبل رو د کم رو پورې باید لړ شي اند پورې انم چې ورته وي خو د اډز روغانو کې او د کم ټیبل د الټر بنوم چې کوم آی ډي ده د بیک ګراوند کلر دې ته چینج کا د اډز روغانو او د ایون روغانو چې کوم داغه ډارک ګری ته چینج کا ښه په دې درس کې موږ څه زده کړل د درس کې موږ ګوره کچېرې موږ ټاپکس ته وګورو ټاپکس موږ سره کوم ټاپکس ول ټاپکس موږ سره ایچ ټی ام ال ټیبلز ول چې ټیبل څه ته وایي بارډرز جوړول سایز اخیستل صحیح ده مختلف سایزونه دي د ټیبل صحیح ده په سایزونه موږ سره چینج هم راتلی شي بیا موږ سره هیډرز ول هیډرز موږ سره پیډینګ ول موږ سره بل سپیسینګز و موږ سره کولابس او رو سپین و ټیبل سټایلینګ و او موږ سره کال ګروپ به ان شاء الله بیا په روانو ویډیوګانو کې وګورو والسلام